بل ورځ هلاک شوي مفتي زمان دلته راغله ډېر مې ورته وویل مال راپورته سه راسه چې دلته د قرآن حقیقت سره معلوم کو بچی ته راسه په خدای قسم په مړو سترګو په لایف کې راته کتل ناسو که راپورته کېدل الله اکبر په کمنټونو کې د ما د ملګرو سره د شاهد په شکل باندې کمنټونه به ورسره ثبت کړي وي ولې نه شوې راپورته تو خو چې کېنې د چا په لاس کې چې قرآن یې هغه میدان پرېږدي نه قاري صاحب قرآن خو الحمدلله د ابوبکر د بچانو په لاس کې ده د عمر الفاروق د بچانو په لاس کې ده د علي حیدر د بچانو په لاس کې ده راسه میدان ته راسه دلته مخامخ میدان ته چې مسلمانان مخامخ مستفید سي مخامخ مستفید سي داسې ته په کوټه کې د کمره درته بسته کړي او یو کلیف نشر کړي چې پلانی الله اکبر خدا دی خدای پزر ده الحمدلله ای مؤمنانو ای مسلمانانو ای دا کبر رانه ونیسي غرور رانه ونیسي خو زه به یو دا خپل نفس لیک ذلیله کړمه زه د تاسو یو مزدور یو نوکر یو غلام د صحابه غلام د اهل بیت غلام د دین غلام د مؤمنانو مسلمانانو غلام لیکن د صحابه و د مسلمانانو څه شی غلام خبره څه شی ده خبره دا ده د دې خپرونو کرامت درته وښیم چې څومره منکرین د احادیثو څومره سیکولرانو څومره ملحدینو او څومره روافض دي دا ټول مې سره چوټه او بړه بایي جوړ کړل دا کرامت خو به مني که بې نه مني بالکل قاری صاحب چوټه بایي بړه بایي مې بڑا بھائی ټولو سرونه سره راویستل دا د الله قرآني وعده ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليميز الله الخبيث من الطيب الله اکبر الله وایي زه به خبیثان له پاکو نه جدا کوم ناپاک به له پاکو جدا کوم چوټه بایي بړه بایي دې نقطو ته پام کوئ قربانه کوم داسې سرمنه به جنې باسه ما اوس نه پرېږدم اوس دواړه ورسره ملګري شو دواړه مې اوس په دغه کې راوستل په رادار کې دا د رادار دایره مې لږ ورزیاته کړه داسې صحیح ده داسې ډېر ښه دې وکړه ډېر ښه دې وکړه الله دې په عمر کې انشاءالله بس موږ درسره ولاړ داسې دعا راته کوو قربانه کوم اوس هم بس یو د زړه له اخلاصه دعا راته کوي چې رب جل وعلا دې د دین په دفاع کې توفیق را نصیب کړي سره له عمره او دا دعا راته کوي بس وقربانك الله دې ژوند کې برکت واچو قاری صاحب محترم او دغه کار ته کار ویلی دی دا یو مهم سنګر دی چې تا رانیولی د خیره الله مو سر لوړي کړه الله مو قدرمن کړه الله مو عزتمن کړه بارک الله فیکم مننه اوس ځکه دا وایي دا روافضو ته مې ویل مل دا د مچیو غار ته لاس مه وروړیه بیا مو نه پرېږدي نو اوس دوی هم دا د مچیو غار ته لاس وروړی ده تر اوسه خو ما فکر کول چې مال مه کوو دا بعضې ملګري نه اوس یې د سر خلک قسم په خدای که پرېږدم بل ورځ د هلاک شوي مفتي زمان دلته راغله ډېر مې ورته ویل مال راپورته سه راسه چې اوس دلته دا د قرآن حقیقت سره معلوم کو بچی ته راسه په خدای قسم په مړو سترګو په لایف کې راته کتل ناسو که راپورته کېدل الله اکبر عمر جان ته یې کمنټونه در سره ثبت کړي که نه دي ثبت کړي دا بې برکت علي دا شپږ نیم سوه مسلمانان یاست د الله دپاره که څوک الله مني د الله دپاره یې ورنشر کړي ډېرو خلکو ته که څوک الله نه مني انسانیت مني هغو ته وایي د انسانیت دپاره یې ورنشر کړي دا برکت علي خو دلته یو 15 دقیقې د رب دپاره ماته په لاس باندې راکړي 15 دقیقې د رب دپاره نورې نه غواړم 15 دقیقې بس کلیف ملیف مې ولاکه یا عادت وي یا یې ولاکه پسې جوړ کړم نه د کلیف سړی ده نه د کلیف سړی ده 15 دقیقې دلته مخامخ په لایف کې په 15 دقیقې کې که مې ماته ورکړه توبه به راسره باسي او که یې ماته راکړله د ټول عمر دپاره میډیا پرېږدم د ټول عمر دپاره په خدای مې د قسم که بیا په میډیا کې زه تاسې ولیدم په دې مخ مې لاړې راتو کړي نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد دغه د روافضو ملګري چې څومره غاګان دي در سره دي ټول در سره راوله ټول در سره راوله 2 راولې 3 راولې 4 راولې ټول در سره راوله یې در سره خو اوس دې والله که پرېږدم اوس دې والله که پرېږدم اوس به که خدای کې ویل داسې در پسې راچرخېږم چې راځه په خیر میدان ته راځه ښه